د پنجاب کالج واقعې د جنۍ مور هم گرفتاره شوه، 16 سټوډنټان هم ګرفتار شول، 140 سوشل میډیا اکاونټ هم بند شول. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده په پنجاب کالج کې چې د جنۍ سره زیاتی شوی و، ګارډ ورسره زیاتی کړی و، د هغه نه پس چې دی نو په سوشل میډیا دا خبره ډېره زیاته خوره شوله ملګرو. خو د پنجاب حکومت وایي چې داسې خبره راغلې نه ده ملګرو. مکمل حقیقت دا سره شریکومه ملګرو. بله ورځ چې ده نو یوه ښځه وه چې د هغې نوم سارا خان دی ملګرو، چې هغه په سوشل میډیا باندې ویډیو جوړه کړله او هغه جوړه کړله زه د دې جنۍ مور یم، د کومې جنۍ سره چې زیاتی شوی دی نو دې جنۍ زه مور یم او زما د لور سره زیاتی شوی دی او دې ته د انصاف میلاو شي. ده خبره یې کړله نو د پنجاب پولیس لګېدلي دي او دا یې وړې ده. کله چې دا ویوړه ګرفتار یې کړل نو چې دې اصل حقیقت راویسته نو دا ښځه نه وه، دا پیک وه، د دې جنۍ مور نه وه. د هغه نه پس چې دی نو 16 سټوډنټان ځکه ګرفتار شول که نه چې هغه چې دی نو هغه ویډیوګانې کړې وې، پیک ویډیوګانې ویل کړي دي، هغه وایرل شوي ډېرې زیات دي. نو هغه چې دی نو هغه هم ګرفتار کړو. 140 هغه سوشل میډیا اکاونټ دی چې په هغه باندې دا خبر ډېر زیات خور کړی او ډېر زیات چې دی نو هغه یې مکمل طور باندې بند کړي دي ملګرو. پنجاب واقعي مکمل حالات خراب دي ځکه هغه سټوډنټان هم ګرفتارۍ کم سټوډنټانو چې احتجاج کړی او بیا چې دی نو هغه چې توړ پوړ کړی نو مکمل طور باندې هغه ګرفتارۍ ملګرو. هغه پاکستان کوم حکومت چې دی نو دا مکمل طور باندې پټۍ چې داسې واقعه د سره راغلي نه ده، داسې واقعه د دې جنۍ سره نه ده راغل. په کمپسټن کې په پنجاب کالج کې داسې واقعه نه ده راغل ملګرو. مکمل طور باندې هغه پکې سیاست شروع کړی دی. د پنجاب حکومت وایي چې دا پی ټي آی والا کړی دی، پی ټي آی والا چې دي نو دا بدنامول غواړي د پنجاب کالج او دلته چېرته هېڅ واقع نه ده راغل. بل طرف ته پی ټي آی وایي چې دوی ته انصاف نشي ورکولی دې جنۍ ته. نو مکمل طور باندې حالات بل شان دي. د دې په باره کې تاسو څه وایئ ښه غوندې کامنټ هم وکړئ. د پنجاب د واقعه چې و نو دې په باره کې دا نوي معلومات راللو ملګرو. سټوډنټان چې دي نو دا هم اوس ګرفتار دي، په حراست کې اخیستي دي ملګرو د 16 سټوډنټان ځکه چې دی نو په سوشل میډیا باندې ول ډېر زیات چې نو هواس چوت کړی چې جنۍ سره زیاتی شوی دی. نو بل طرف ته د پاکستان حکومت وایي چې داسې د سره واقعه راغلې نه ده. نو بل دا چې موږ بس په دې خبرې کې نشو ویلی چې هسې واقعه راغلې ده او که نه ده. کمنټ ضرور وکړئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم